بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، حاضر یم ستاسو په خدمت کې متلونو او د هغې کیسو سره. نن به درته د یو درې متلونو مختصر کیسې بیانوم. لومبی متل دی زما نه منې او د خر منې. دویم متل دی هی نیستی نن د لاس راکو. او دریم متل دی زه د الله په نامه دې شوه. ملګرو راځئ چې درې واړه متلونه درته بیان کړم. لومبی متل دی زما نه منې او د خر منې. دا متل د ملا نصرالدین د یو لطیفې نه جوړ دی. وایي ملا نصرالدین نه یو سړي خر وغوښتو چې خر راکا. ملا صاحب ورته ویل چې خر خو مې کور کې نشته دی، بل چا بوتلی دی. په دې کې ناڅاپه خر په کور کې اوازونه شروع کړه. دې سړي ویل ملا صاحب خر خو د کور کې ولاړ دی. ملا ورته ویل نشته دی یار. ملا نصرالدین ورته ویل یار نشته زر ته یم چې نشته نو ته ولې نه منې. دا سړي ورته ویل یار چې دا اوازونه کوي. ملا نصرالدین ورته ویل زمړه وي زما نه منې او زما د خر منې وي، زه داسې کس لوي خر نه ورکوم. او ور یې ورته بند کو، کور ته دننه شو. ملګرو د نن ورځې دویم متل دی وی هی نیستی نن د لاس راکړو. په دې باره کې کیسه څه داسې مشهوره ده. وایي چې پخوا په زمانه کې ښه سخته یخني وه او ښه ټیټ باران ورېدو. د چم ګاونډ خلک راټولو په حجره کې ناست وو، ګپ شپ یې لګولی وو او د انتظار یې کولو چې دا باران ودرېږي نو پټو ته به لاړ شي او خپلو څاروو له به ګیا روړي. خو باران چرته ودرېدو. آخر چې خبره 10-11 بجو له لاړه او باران ونه درېدو نو د حجرې د خلکو خپل لرونه او ترنګړې راواغېښتې او پاسې د پټو ته روان شو په یخنۍ کې چې خپلو څاروو له ګیا روړي. په حجره کې صرف یو سړی پاتې شو. تاغه څاروي نه و، مالي حالت ډېر خراب و، کمزورې و. په کټ کې سملاستو او څادر یې واغېستو او ځان سره وی هی نیستی نن د لاس راکو، د یخنۍ او باران نه دې بچ کم. ملګرو د نن ورځې دریم متل دی زه د خدای په نامه دې شوه. د دې باره کې کیسه څه داسې مشهوره ده. وایي چې پخوا په زمانه کې یو سړي د قصاب نه غوښه راواغېسته او په لار را روان و. په لاره یو سپي پې حمله وکړه او غوښه یې ترې وتښتوله. ده ورپسې ښه منډې ترړې ووالې چې راټینګ یې کړي، خو سپی یې راټینګ نه کړی شو. سړی چې د ښه منډو ترړو نه پس ستړی شو نو یو ځای کې کېناستو او وایي زه د الله په نامه دې شوه، مطلب چې ثواب خو به مې وشي. او ملګرو یو بل متل دی وی اختر هم نشو او ګیره مې هم اخریلا. وایي چې یو کال د روژې میاشت په ختمېدو وه. خلک د اختر میاشت لیدو ته لیواله وو. د خلکو یقین و چې سبا له به اختر وي. یو ځوان د اختر دپاره ځان تیارولو. جامې پیزار یې راواغېسته، ځان ته یې تیار کېښودو، باتروم ته ننوتو، ویې لامبل، حجامت یې وکړو، ځان یې برابر کړو چې انشاءالله سبا له به خامخا اختر وي. د وریځو له کبله میاشت ونه لیدی شوه. خلکو په نه زړه بله روژه ونیوه. دې ځوان خو ځان تیار کړی و نو ډېر خفه شو او په دغه موقع ځان سره ویل اختر مو نشو او ګیره مې هم وخریله. دا متل خلک هغه ځای کې استعمالوي چې د څه کار دپاره انسان ښه ډېره خواري وکړي، تیارې وکړي او په څه وجه دغه کار ونه شي او د ده خواري هسې ابس لاړه شي نو بیا دی وایي چې اختر مو نشو او هسې ګیره مې هم وخریله.